عزت الله ځواب ولې طالبانو له میاشتو په زندان کې ساتلی دی او بل خوا تازه د هغه حال په زندان کې څنګه دی. ویډیو وګورئ او سول افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د مخدرات توغندلې ریاست یوې سرچینې افغانستان انټرنیشنل پښتو ته وویل چې د لیکوال او شاعر عزت الله ځواب صحي وضعیت له تېرې یوې اونۍ راپدې خوا خراب شوی دی او دوه ځلې یې له خولې وینه راغلې ده. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې عزت الله ځواب 2 ورځې وړاندې له خولې وینه راګرځولې ده او یوه سترګه یې شدیده ژوبله شوې ده. سرچینه زیاتوي له بېګا راهیسې د هغه وضعیت لا ډېر خراب شوی دی. د سترګې زخمونه یې لا ژور شوي او له بېګا راهیسې 2 ځلې بیا د وینو استفراغ کړی دی. د سرچینې په خبره نوموړی دا مهال د کابل په قصبه کې د کورنیو چارو وزارت اړوند یې توقیف خانې کې زنداني دی چې په شدید ډول شکنجه شوی دی. یاده سرچینه وایي چې ځواب له خپلې کورنۍ سره له تېرو 4 میاشتو راپدې خوا نه دی لیدلي. په ورته وخت کې د عزت الله ځواب یو نږدې دوست د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویل چې دوی هم د نوموړي له نازک صحي وضعیت څخه خبر شوي او څو ځلې له طالب چارواکو وغوښتل چې نوموړی روغتون ته بوځي خو طالبانو یې غوښتنه نه ده منلې. نوموړي زیاته کړې ده دا خو په زوره د یو انسان وژل دي، هره ورځ یې وهي، شکنجه کوي او بیا حتی ډاکټر ته یې هم نه بیایي. دا کوم انصاف او اسلام دی؟ عزت الله ځواب مخکې له دې چې د طالبانو لخوا زنداني شي له رواني ستونزو کړې ده او په دوامداره توګه یې درمل کارول خو د طالبانو لخوا پرې درمل هم بند شوي دي. عزت الله ځواب روان و چې په لاره ورک شو. بیا وروسته طالبانو وویل چې زموږ لخوا نیول شوی دی. که څه هم طالبان وایي چې د هغه سره یې د اوبو بوتل کې شراب نیولي دي خو خلک وایي چې شراب هسې بهانه ده. که په شرابو څوک بندي کېدلی نو د پاسپورټونو د ریاست عالم ګل حقایي ورور به بندي کړل شوی و چې د شرابو او نجونو سره د ثبوت سره ګیر شو. عزت الله ځواب د خپلو طنزي او منتقدانه شعرونو له امله په پښتني ټولنه کې مشهور دی او شنونکي وایي چې عزت الله ځواب په هغو شعرونو بندي شوی چې د مکتب او ازادۍ په اړه یې ویلي و. نوموړي د تېر جمهوریت پر مهال په لیکنو او د شعر په ژبه پر حکومت هم سختې نیوکې کولې او بندي شوی هم و.